ملګری یو د پی ټی آی ورکر بله ورځ راغلی و دفتر ته، نو خبره هسې موږ څه خبرې کولې چې څنګه خلک ووټ پیدا کوي او څنګه کیدای شي چې خلک پاپولر سیاست وکړي، څنګه کیدای شي چې خلک په ګراوند کې مطلب په لاندې سطح باندې خلکو د ورکر سره کنیکټ شي. موږ په دې خبرې کولې، نو هغه پاسې د زموږ سره کېناسته او ویل چې هسې ته د کومې پارټۍ؟ ما ورته چې ما خبره ورته وکړه چې عوامي نیشنل پارټۍ. بیا خبره وکړه چې مړه دا پارټۍ دا سیاستدانان دا ټول غریبان ډیر لکه دا ډیر عاجزان دي. فوج نه دی، فوج ډیر کرپټ دی، فوج پلانای شي دی. ډېرې خبرې وکړې، دوه درې کنځلې په فوج څه وکړې. ما ورته وویل چې نه بس په دې نه مخته چې تیر نشي. چې ولې؟ ما چې زمونږ په اسلامي فوج پسې ته خبرې کوې، ته په هغه فوج پسې خبرې کوي چې د پاکستان د اسلام کیله یې ساتلې ده، ته په هغه فوج پسې خبرې کوي چې مونږ یې د افغانستان نه محفوظ ساتلی یو، ته په هغه فوج پسې خبرې کوي چې د انډیا نه مونږ ساتلی یو، ته په هغه فوج پسې خبرې کوي چې د امریکې او د اسرائیل نه ساتلی یو. ته په هغه اوس حیران دی داسې ناست دی چې لکه دا خبرې خو مې چېرته اورېدلې دي، خو دا د دومره په غږ کې کوي که نه لکه یو نیریټیو په شکل کې راته بیانوي. دا خو فیلبدي نه ده، دا خو چېرته نیریټیو ده. داسې یې کتلمه. ما ورته وویل چې تا دا خبره باندې یقین نه ساتې؟ تا دا نه ده اورېدلې چې د امریکې دپاره افغانستان بهانه ہے اور پاکستان نشانه ہے، یا څه داسې ده چې روس بهانه ہے افغانستان ټکانه ہے اور پاکستان نشانه ہے. دا تا نه دي اورېدلي؟ ته به دې یقین نه ساتې؟ ما ورته وویل چې لکه دا زموږ په اسلامي فوج پسې بالکل خبرې نه کوي. وایي چې سړی چې بالکل هینګ شو، ویل چې ته بیا د موجوده حالاتونه بالکل خبره ونه یې. ما چې اوس دې صحیح خبره وکړه، زه به د موجوده نه و خبر، ته خو د پرون خپلې خبرې نه نه خبر. الله بنده دا مې ستا خبرې کولې چې لکه تا زموږ دماغ خوړلی و. مونږ درته وایو چې په خړ کمر کې زموږ کسان وژلي دي، تا به وایې چې نه په فوجیانو باندې حمله شوې ده. ما به درته ویل چې دلته پلاني مسله ده. ما درته چې بلوچستان کې مسله، تا ورته چې ته بهانې کوې، ته د روس انډیا ایجنټ یې. ما به درته ویل چې ګوره دلته مسله تا لکه ستا خو زما د ګریوان نه لاس نه ایسته. نو دا خو مې ستا خبرې تا ته واپس وکړلې. نو بیا ستړی مشې وکړې، لاړې واپس.